بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د پرسنل سټیټمنټ په باره کې وغږیم. البته دا د بورس د پیدا کولو څلورمه ویډیو ده چې موږ په مخکې ویډیوګانو باندې د اکاډمیک سی وي لیکلو باندې او د اپلیکیشن په جوړولو باندې او د ریکوایرمنټ په پیدا کولو او په پوهېدلو باندې خبرې کړې وي. په دې ویډیو کې زه غواړم چې څه ناڅه تمرکز په پرسنل سټیټمنټ باندې وکړم چې تاسو ته کمک وکړي چې څنګه موږ کولای شو خپله پرسنل سټیټمنټ چې یوازینی ډاکومنټ دی چې تاسو خپله هغه استاد یا څوک چې تاسو اپلیکیشن ریویو کوي هغه متاثره کړلی شي په څو دقیقو کې. نو اول به راشو ووایو چې پرسنل سټیټمنټ څه شی ده. پرسنل سټیټمنټ یو اسې ده. اسې مقالې ته وایي. دا یو مقاله ده د تاسو د ژوند په باره کې، د تاسو د اکاډمیک ژوند، د تاسو د خپل شخصي لاسته راوړنو په باره کې. صحیح شو. په دې ځای کې تاسو ځان معرفي کوئ په مختصر ډول. البته داسې نه وایئ چې I am پلانی د پلاني ځای او په پلاني ځای کې زیږېدلی، نه. په غیر مستقیم شکل تاسو د خپل مسلک، مثلا په تاسو د کمپیوټر ساینس مسلک انتخابوئ، وایئ چې څنګه د تاسو د کمپیوټر ساینس ته په کوم وخت کې د دوست علاقه پیدا شوله، کوم شی عامل شول چې تاسو کمپیوټر ساینس ته مخه وکړله، بیا وروسته یې چې تاسو مخه ورته وکړله بیا کوم شیان کې وکړل. تاسو څه رقم د دې مسلک په باره کې فکر کوئ، د تاسو تیر، اوس او آینده هم څه رقم د دوی څه وسله ویه. معمول په یاد ولرئ چې کله پرسنل سټیټمنټ لیکئ تاسو خپله تاریخچه یا ماضي په نظر کې ولرئ، اوس وخت هم او راتلونکی. صحیح شو. او په څه رقم باندې تاسو ځانونه ورته اکسپرس کوئ. مثلا که چیرې تاسو غواړئ په کمپیوټر ساینس کې کار وکړئ، آیا تاسو کوم یو ډیټابیس جوړ کړی دی که نه، تاسو کوم سافټویر جوړ کړی دی که نه، تاسو کوم خاص کار کړی دی چې هغه تاسو وښودلی شي چې تاسو واقعا په دې برخه کې لاسته راوړنه لرئ. نو په یاد مو وي چې دا یوه مقاله ده د تاسو د ژوند په باره کې، د تاسو د لیدلورو او د تاسو د تیر وخت، د اوس او د راتلونکي یوه مقایسه او یو تصویر دی. را به شو د پرسنل سټیټمنټ په هدف باندې. د ده یو د عمده اهدافو نه دا دی چې تاسو د نورو خلکو څخه متمایز کړو. مثلا یو پوهنتون ته د کال شاید په زراو اپلیکیشنونه راشي د یو ډیګري د قبلولو دپاره یا د یو سکالرشیپ د قبلولو دپاره. تاسو باید دا په دې رقم باندې ولیکئ چې تاسو د نورو نه متفاوت کړو. هر وخت چې تاسو پرسنل سټیټمنټ لیکئ، مثلا 10 نفر ټول یوه پوزیشن ته اپلای کړه، یوه اکاډمیک پوزیشن ته، مثلا اسسټانشیپ ته یا د یو استاد سره د اسسټانټ په حیث باندې کار کړل دي او تاسو ته فول سکالرشیپ ټویشن درته منل کېږي. د هغو دپاره باید تاسو داسې شیان ولیکئ چې تاسو د هغو نورو شاګردانو نه چې اپلای کړی دی د هغو نه متمایزه کړو، د هغو نه متفاوت. دوهمه موضوع دا ده چې تاسو چې کله دغه پرسنل سټیټمنټ لیکئ په دا رقم یې ولیکئ هغه څوک چې مطالعه کوي یا یې ویایي د هغو علاقه ډېره شي. په هغه اول خط یې چې ووایي، اول پاراګراف یې چې ووایي دوی ته مجبور شي چې دغه نوره مقاله هم ووایي. یعنې داستان هم جذاب وي، په دا رقم لیکلي وي چې هغه د جذب قوه یې ډېره وي. خلاقیت باید ولرئ، مختلفې لارې استفاده کړئ. داسې نه وي چې تنها تاسو د هغو خلکو هدف یې مطالعه کوي او د هغو مطابق یې ورته ولیکئ. نه، څه ناڅه باید اوریجنالیټي یا هغه اصلیت موجود وي کې په ضمن کې باید خلاصه وي. اوږده ډاکومنټونه خلک ډېر نشي کتلی د دوی په خاطر باندې چې د تعداد د اپلیکانانو ډېر وي او څوک نشي کړلی چې د هر نفر مثلا 5 صفحې 6 صفحې مقالې ووایي. په زرو نفرو کې مثلا د تا اپلیکیشن باید دومره ښه وي چې د تا اپلیکیشن په ټاپ کې راشي او بیا په هغو کې یو نفر 15 دقیقې یا 6 دقیقې وخت ورته کېږدي چې د تا 1 صفحه یا 2 صفحې ډاکومنټ ووایي. نو دا هم په یاد وي چې هر وخت تاسو پرسنل سټیټمنټ لیکئ باید په داسې شکل یې ولیکئ چې د نورو خلکو څخه تاسو متمایز کړو. مثلا دریم صنفیان یې ټول یو پوهنتون ته اپلای کوئ، د تاسو درې څه خاص مشخصات لرئ چې هغه هر څوک نه لري. نو کوشش وکړئ په هغو باندې تمرکز وکړئ او د هغو د طریق نه یو د بل نه ځان ښه وښیئ. پرسنل سټیټمنټ چې دی دوه رقمه دی، یو کمپریهنسیو دی بل ریسپانسیو دی. په کمپریهنسیو کې تاسو خپله په آزاد ډول باندې مقاله لیکلی شئ، دغه خپل پرسنل سټیټمنټ هم لیکلی شئ، د سره شیره ورته وکړئ، خپل داستان په خپله خوښه د مثالو سره ووایئ.
بل ریسپانسیو دی چې تاسو ځوابونه ورکوئ. مثلا د ډاډ اپلیکیشن، د چیونینګ، د فول برایټ دا په مشخص ډول باندې تاسو ته وایي چې موږ تاسو باید ولې انتخاب کړو د دې لپاره. د تاسو تېرې لاسته راوړنې څه شی دي، تاسو به په آینده کې څه شی شئ وروسته د ډیګري نه. نو تاسو ځوابونه ورکوئ هغوی ته. دا ته ریسپانسیو وي. او بل کمپریهنسیو ده. په اکثریت پوهنتونونو کې د تاسو نه کمپریهنسیو غواړي، مګر که چیرې تاسو مشهورو بورسو ته اپلای کوئ لکه فول برایټ، چیونینګ او د ډاډ، د هغو دپاره معمول البته د پوهنتون پورې هم اړه لري، د تاسو نه ریسپانسیو یا هغه ځوابونه درڅخه غواړي. دوی سوالونه درکړي وي هغو ته ځوابونه ورکوئ. هغه هم د پرسنل سټیټمنټ یوه نوعه ده. را به شو په دو به وغږیږو چې کوم شیان د تاسو په پرسنل سټیټمنټ کې شامل وي. صحیح شو؟ یو دا چې چا او کوم شي تاسو په معنوي شکل باندې متاثره کړي یې. دا یو. د تا د کریر چایس څه شی دی، د وظیفې انتخاب د څه شی دی، په راتلونکي کې ته څه شی غواړې. صحیح شو؟ د تا اکاډمیک بک‌ګراوند څه شی دی او آینده هدف دې څه شی دی. کله چې پرسنل سټیټمنټ لیکئ دغو موضوعګانو ته په نظر کې دغه غونډ محتویات د پرسنل سټیټمنټ یا د اسې یا د مقالې تاسو جوړولی شئ. اول مثلا زه که چیرې د زراعت مثال درکړم، مثلا زه که یو خپل پرسنل سټیټمنټ د زراعت یا د فود سکیورټي په باره کې لیکم، نو زه به ویم چې په افغانستان کې فقر زه دې ته مجبوره کړلم چې زه یو داسې شی ووایم چې په آینده کې زه فقر او غذایي امنیت سره مرسته وکړلی شم. مثلا دا کریر چایس، مثلا ما د کاکا زوی په زراعت کې و، ما هغه لیدلی و، د هغه ډېره ښه وظیفه وه، ډېر ښه ژوند یې و، ډېر ښه کشفش یې جوړ کړی و. نو د هغه شی چې ما ولیدل ما غوښتل چې زه داسې وظیفه ولرم لکه هغه چې په زراعت سکتور کې وي یا په زراعتي امنیت کې، زراعتي انکشاف کې. په دې برخه کې چې what is or was your academic background. مثلا زه د ماسترۍ لپاره اپلای کوم، ورته وایم چې زه مخکې د چې پوهنتون ته ولاړ شم موږ خپله مزرعه درلودله، باغ هم درلود او مالداري هم درلودله. نو زه په زراعت کې ډېر پوهېدلم. بیا وروسته ولاړلم ما یې زراعت پوهنځی وویلې چې اکاډمیک بک‌ګراوند مې قوي شي. نو د دې په خاطر زه غواړم چې اوس ماسترۍ ته اپلای وکړم د زراعتي انکشاف په برخه کې چې زه د خپل بک‌ګراوند نور هم قوي کړم او بیا به راشئ راتلونکي ته چې په راتلونکي کې زه وکړلی شم د مثلا حاصلات زیات کړم، د غذا ضایعات کم کړم او په خپل کلي او یا په خپله ولسوالۍ کې یا د خپل مملکت په سطحه باندې زه غذایي امنیت راولم. ټولو خلکو ته په کافي اندازه غذا تولید کړم، ټولو خلکو ته مثلا په ارزانه قیمت باندې غذا تولید کړم. نو دا تاسو څه کړلی شي چې عمده هغه فریم ورک د پرسنل سټیټمنټ هم درته برابر کړو. سټرکچر د پرسنل سټیټمنټ چې دی معمول یوه صفحه خلک ترجیح ورکوي، تاسو کړلی شئ په 2 صفحو پورې هم ولیکئ، مګر مخکې دا چې تاسو خپل هغه تعداد د صفحو معلوم کړئ. ښه خبر دا ده چې تاسو هغه د سکالرشیپ ریکوایرمنټ وګورئ. په اکثریت ځایو کې تاسو ته د لغاتو تعداد محدودیت درکړی وي، مثلا 300 لغات یې درته ویلي وي، 500 لغات یې درته ویلي. 300 لغات که درته ووایي دا معمول یوه صفحه ده، که چیرې 500 درته ووایي دا یوه نیمې صفحې پورې کېږي، تقریبا 2 صفحې. نو تاسو ښه خبر دا ده چې هغه اول وګورئ د تعداد د صفحو دپاره. 3 عمده برخې لري هر پرسنل سټیټمنټ. یو انټروډکټري پاراګراف یې دی، دغه معرفي چې تاسو کې لیکئ چې چې تاسو انفلوئنس کړي او د تاسو هغه په دغه مخکینۍ برخه کې که چیرې دا په نظر کې ولرو چې تاسو څه شي انفلوئنس کړي او د تا د کریر چایس څه شی دی، دغه په دغه انټروډکټري پاراګراف کې تاسو اول ورته لیکلی شئ. په باډي پاراګراف کې تاسو واقعي مثالونه ورکوئ او نور اضافي تفصیل ورکوئ. صحیح شو؟ بل په کنکلوژن سټیټمنټ کې تاسو خپل هغه راتلونکی او خلاصه د دغو دوو نورو برخو ورته تشریح کوئ. تاسو دا ورته وایئ که چیرې مثلا تاسو مثلا ماستري یا پی ایچ ډي ته قبول شئ او وروسته د تاسو به نتیجه د دغه کار یا نتیجه د دغه ډیګري یا د دغه سکالرشیپ د تاسو په آینده کې څه شی وي،
تاسو به څومره مؤثره تمامې د خلکو دپاره په ټولنه کې په خپل مملکت کې یا د یوې منطقې دپاره. نو په یاد مو وي چې پرسنل سټیټمنټ د دریو برخو نه جوړ شوی دی. انټروډکټري پاراګراف یې دی، دوه یا د 2 نه تر 5 پاراګرافو پورې سپورټینګ هغه پاراګرافونه وي چې معمول مثالونه باید ورسره ورکړئ. مثلا تاسو وایئ چې ما په زراعت سکتور کې مثلا فکر وکړئ چې د زراعت پرسنل سټیټمنټ ورته لیکئ. نو په انټروډکټري وضعیت کې تاسو به راشئ دغه ځای ته چې کوم شي تاسو انفلوئنس کړي یا ولې زراعت وویلې، ولې مې انتخاب کړ. بیا به په دغه سپورټینګ کې مثلا تاسو وایئ چې کله زه د زراعت نه فارغ شولم، ما په وزارت زراعت کې کار وکړ، 14 ولایتونه مې حمایت کول او موږ مثلا 1 لک دهقانان هلې تربیه کړل او د دو خلکو هغه ژوند یا هغه زراعتي فعالیتونه هم ډېر ور تغییر کړل. مثلا حاصلات هم 2% ډېر کړل. مثلا ورته وایئ چې په قندهار ولایت کې د انارو د مرضو په کنټرول کې دومره کار وکړ چې د انارو حاصلات مثلا 10% زیات شول. مثلا وایئ په غزني کې د انګورو په پروسس کې هم کار وکړ چې د انګورو د پوست هارویست ضایعات مثلا 20% کم شول. داسې عملي او د نمبرو مثالونه باید ورکړئ. یو شي ته هم باید پام وي چې کله تاسو پرسنل سټیټمنټ لیکئ، دا هم په یاد وي چې د تاسو پرسنل سټیټمنټ استادان لولي او یا د اډمیشن سټاف لیکي، چې دغه دواړه دا دواړه کسان چې دي دا ډېر ډیټیل اورینټډ دي، ډېر په مشخصاتو پسې ګرځي، ډېر په اکاډمیک لیکلو پسې ډېر ګرځي. باید کامه هم په ځای وي، نقطه هم په ځای وي، سوالیه هم په ځای وي. لغات باید سټنډرډ لغات استفاده کړئ. لغات باید جرګانز نه وي، مختصر نه وي. مطلب مې داسې نه وي چې مثلا تاسو د کابل پوهنتون لیکئ، کابل یونیورسيټي د هغه په ځای تنها KU نوشته کړئ. یا مثلا د په هر څوک په خپل مسلک کې په ډېره اندازه باندې اختصارات لري چې تاسو هغه ولیکئ. نه، کوشش وکړئ چې ډیټیل وي، په داسې یو شکل باندې وي چې هغه پروفیسر یا د اډمیشن سټاف چې د تاسو پرسنل سټیټمنټ لیکي په هغه باندې وپوهیږي. کوم شیان تاسو باید وکړئ د پرسنل سټیټمنټ په لیکلو کې او کوم شیان باید ونه کړئ. اول به راشو په ډوز باندې یا په هغه شیان چې تاسو باید ولیکئ. اول کانسایز باید وي. پاراګرافونه چې لیکئ یا غوره مقاله هم چې لیکئ باید ډېره مختصره وي. اول پاراګراف یې چې وي تاسو باید هغه د 20 ثانیو ټیسټ نه په حساب داسې سټنډرډ یې ولیکئ چې په اول 20 ثانیو کې هغه استاد یا څوک چې د تاسو مقاله لیکي هغه ورسېدو ته چې د 2 نفر مطلب څه شی دی. مثلا که چیرې تاسو لیکئ هغه خپله سټوري باید داسې شکل هم لیکلې وي چې په دغه اول کې چې دغه څنګه د یوه یا دوې جملې ووایي د نفر وپوهیږي چې د 2 نفر مسلک څه شی دی او څه شی غواړي چې شي. صحیح شو. او بل find a controlling idea یا هوک چنګښ ته وایي. تاسو یو داسې شی پیدا کړئ عمومي قصه نشئ لیکلی. مثلا زه که چیرې ووایم چې د وردګ ولایت د مڼو په باره کې زه وغږېږم، مڼې ډېر غټ بحث دی. نو که چیرې زه غواړم چې په یوه ایډیا باندې وسرېښ شم، مثلا زه به ووایم چې په پوست هارویست لاسز په کولډ سټوریج کې یا مثلا په عموم په نارمل امبینټ ټمپریچر کې د مڼو ضایعات وروسته د رفع حاصل نه. دغه یوه ایډیا ده. د دغه دپاره باید زه ایویډنس پیدا کړمه، قصې ورته پیدا کړم، مثالونه ورته پیدا کړمه، داسې شیان ټوله تجربه خپله په دې باندې ولیکمه. نو تاسو باید داسې کنټرولینګ ایډیا یوه پیدا کړئ. مثلا په طبابت کې فکر وکړئ تاسو په سرطان باندې غږیږئ. سرطان ډېر وسیع بحث دی. تاسو کوشش وکړئ چې سرطانونه راولئ، مثلا د جلد سرطان ته هغه سرطانونه چې مثلا د کیمیاوي موادو یا د لاس مینځلو د مایع نه پیدا کېږي یا د صابون نه. فکر وکړئ ډېر یې لوړ کړئ، د غټ نه یې ډېر ټیټ محدود ځای ته راولئ چې تاسو کنټرول کړلی شئ. بی پازیټیو، مثبت لیکل، مثبت فکر کړل د تاسو لپاره ډېره ګټه لري. کوشش وکړئ هر وخت چې خپله مقاله لیکئ تاسو په مثبت شکل باندې، که چیرې منفي شی هم وړاندې کوئ په داسې ټون باندې یې رایه کړئ چې هغه مثبت تصویر وړاندې کړي. write what you really excites you. په داسې شکل یې باندې ولیکئ چې هغه واقعا هغه نفر ته دغه تصویر ورکړي چې تاسو دغه کار چې کړی یا هم کړی دی دغه واقعا تاسو تقویه کوي، تاسو ته یو خاص احساس درکوي، تاسو خوشحاله کوي.
د دې په خاطر باندې چې تاسو د استاد سره په لابراتوار کې کار کوئ، مثلا 2 کاله د ماسټرۍ دپاره یا 15 کاله د ډاکټرا دپاره، هغه یو داسې څوک غواړي چې هغه مثبت وي، هغه یو خوشحاله فرد وي، هغه خپل کار په یو مثبت شکل باندې وکړي. داسې نه وي چې ته ولاړ شې هغلی مثلا ماسټري کوې په هغه مسلک کې او استاد ته هره ورځ وایي چې دی تا دا نه خوښېږي you hate it. دا ډېر غلط کار دی. بل ask friend or family to review for you. کله هم چې ولیکله کوشش وکړئ د فامیلي د اعضاو نه که چیرې انګلیسي زده وي یا د دوستانو نه د استادانو نه نږدې خپلوان هم چې وي د هغو نه پوښتنه وکړئ او دغه خپله مقاله هم ورسره شیر کړئ چې درته ریویو یې کړو. نه تنها د ګرامر دپاره بلکې د عمومي کانسپټ دپاره. ځینې وخت تاسو لیکنه وکړئ 10 ورځې وروسته یې وګورئ چې د خپلې غلطۍ کې ووینئ. ډېرې غلطۍ سړی کوي چې په اول ورلیکلو باندې هغو ته نه متوجه کېږي. کوشش وکړئ چې یو بل څوک پیدا کړئ چې هغه مقاله هم درته وګوري. اوس به راشو په ډونټس باندې، په هغه شیانو چې تاسو باید په پرسنل سټیټمنټ کې ونه لیکئ. جسټ ټیل ا سټوري. که چیرې تاسو تنها مثلا قصه ولیکئ، مثالونه ورسره ورنه کړئ، ایویډنس ورسره ورنه کړئ، نمبر ورسره ورنه کړئ، د هغو سکالرشیپ دپاره ربط ورسره ورنه شئ کړلی. مثلا که تاسو فول برایټ ته اپلای کړئ، فول برایټ یو ډېر په لوړه سطحه باندې سکالرشیپ دی. معمول د تاسو باید داسې خواص هلې وړاندې کړئ چې تاسو د رهبرۍ دپاره د اوس او یا په آینده کې آماده یې. تاسو کړلی شئ د مغه سکتور رهبر واوسئ. داسې ورته ونه لیکئ چې ما هلې غنم وکرل او چې غنم مې کرل او حاصلات به خرابېدل او چې ربط ورسره ورنه شئ کړلی. مثلا تاسو د داسې شکل باندې باید ولیکئ چې ما غنم بم چې کرل مثلا تخم خراب و، ما په داسې شي باندې کار وکړ چې د غنمو تخم مې اصلاح کړ، په هغو باندې امراض تاثیر نه کړ، په هغو باندې حشراتو تاثیر نه کړ، نو حاصل ورسره 15 چنده زیات شول. قصه که لیکئ په داسې شکل باندې ولیکئ چې هغه قوي او غښینه قصه وي. بل د تاسو دغه پرسنل سټیټمنټ باید د ریزومې یا د سی وي تکرار نه وي، چې مثلا په سی وي کې مې چې لیکلي دي چې په پوهنتون کې استاد وم او دغه 3 مضمونه مې درس ورکړل او 400 شاګردانو ته مې د 15 کالو یا د 10 کالو دپاره تدریس وکړ. هغه عین شکل باندې چې په سی وي کې لیکلي دي تاسو باید کوشش وکړئ چې په پرسنل سټیټمنټ کې نه وي. پرسنل سټیټمنټ باید لږ متفاوته وي، یو واقعي داستان مختصر شکل باندې لیکلی وي. We'll talk about very distant past. ډېر لرې تاریخ، مثلا تاسو اوس په 25 کلن یې او غواړئ چې ماسټرۍ ته یا ډاکټرا ته اپلای وکړئ، تاسو د خپل د 2 کلنۍ قصه ورته وکړئ. نه، ربط نه لري. کوشش وکړئ چې مکسیمم 15 کالونه په تېر تاریخ باندې ونه غږیږئ. د 15 کالو پورې محدود کړئ. مثلا تاسو 25 کلن یې اوس ډګري دپاره اپلای کړئ، کوشش وکړئ تر 20 کلنۍ پورې که کوم کار هم کړی وي، خاص هنر هم ترلاسه کړی وي یا خاص کمال هم کړی وي، په هغو باندې وغږیږئ. براګینګ، لافې مه کوئ چې داسې شی ووایئ. ما مخکې د ایویډنس نه خبر وکړله چې تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په افغانستان کې سرطان کنټرول کوئ، مثلا د انجینرۍ په برخه کې ووایئ چې تاسو د افغانستان د ټولو خلکو دپاره کورونه جوړ کړل، مثلا په زراعت کې ووایئ چې تاسو حاصلات 1000 چنده زیات کړل. دا لافې دي. داسې شی ووایئ چې ایویډنس په بیس وي او تاسو بیا کم کې رانه شئ. نو سپیل چک، مثلا تاسو مقاله یو تعداد کسانو رواج دی په هغه لس منټ کې مثلا د بورس دپاره 30 ورځې دي، تاسو یې پرېږدئ په دغه آخره ورځ باندې خپله مقاله ورته لیکئ، په دغو 20 آخرو دقیقو کې یا د فوټبال په حساب په دغو 90مه دقیقه کې تاسو دغه خپله مقاله لیکئ او په همغو دقیقه یې ورته سبمیټ کوئ. کوشش وکړئ مقاله مخکې ولیکئ، په بل چا باندې ریویو کړئ یا یې خپله وګورئ 1 ورځ 2 ورځې وروسته، سپل یې وګورئ، هغه کانټکست یې وګورئ چې جملې مکملې وي، سپل یې صحیح وي، لغات یې سټنډرډ وي. نو دا شیان هم باید په یاد وي. را به شو اوس عملي برخې ته. زه به تاسو ته د پوردو پوهنتون یو څو مقالې در وښیم او تاسو کړلی شئ د هغو مطابق خپلې مقالې نوشته کړئ او یا خپله د پوردو پوهنتون هغه ویبسایټ ته ولاړ شئ او وکړلی شئ چې خپلې مقالې په همغه رقم باندې جوړې کړئ. نو دا د پوردو پوهنتون دی. پوردو په امریکا کې یو د مشهورو پوهنتونونه دی، ډېره اوږده تاریخچه لري. په زراعت سکتور کې، انجینرۍ، په هوایي انجینرۍ، په نظامي برخه کې ډېر فعالیت لري. مثلا دغه د موفقو پرسنل سټیټمنټو ځینې مثالونه دي.
په دغه اول مثال کې که چیرې تاسو وګورئ ما د 20 ثانیو هغه اول سټنډرډ باید په یاد ولرئ. مثلا 2 نفر لیکلي چې my interest with science date back to my years in high school. نو د دغه اولې جملې نه تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د دغه نفر دا نفر ساینس ته اپلای کوي په دغه اوله جمله باندې په دې باندې پوهېدلی شئ. دا یو. بل دغه د تاسو هغه پاور پاراګراف هغه اول انټروډکټري پاراګراف چې دی دا باید ډېر په سټنډرډ ډېر په لوړه سطحه باندې ولیکئ چې هغه نفر متاثره کړلی شي چې نور یې دې ته وادار کړي چې د تاسو غونډه مقاله ووایي. دا یو. دومه خبره دا ده چې ما درته وویلې چې پاراګرافونه باید تاسو تعداد د پاراګرافو مثلا د 2 نفر چې دی یو پاراګراف 2 پاراګرافه 3 پاراګرافه او 4 پاراګرافه 4 پاراګرافه د دوی لیکلي دي. یوه شي ته هم پام وي چې پاراګرافونه باید په سټنډرډ شکل ته 15 جملو پورې ولیکئ اوږدوئ یې مه. مثلا دا پاراګراف د 2 نفر چې دی ډېر اوږد پاراګراف دی صحیح ده دا نفر کامیاب شوی دی د ډیګري ته د پی ایچ ډي لپاره اپلای کړی مګر پاراګراف یې ډېر اوږد دی. تاسو کوشش وکړئ چې پاراګرافونه نسبتا واړه ولیکئ د ده نه هر پاراګراف یو خاص هدف انتقالوي یو خاص مفکوره یو خاص کانسپټ انتقالوي نو تاسو باید دې ته پام وکړئ. یو په دوم مقاله کې به یا دوم پرسنل سټیټمنټ ته به راشو. مثلا د 2 نفر having major in literary studies world literature as undergraduate I would like to concentrate in English and American literature. د دغه نفر په دغه اوله 2 جملو باندې یا اوله جمله باندې به زه ووایم چې تاسو په دغه ترسیوي چې 2 نفر څه شی ویلي دي صحیح شو ډیګري څه شی کړې ده او څه شی غواړي چې ووایي انګلیسي ادبیات او امریکایي ادبیات ووایي. مثلا دا د 20 ثانیو قانون باید په یاد ولرئ. دا یو. بل تعداد پاراګرافو به وبولو یو پاراګراف 2 پاراګرافه 3 پاراګرافه 4 5 صحیح شو 5 پاراګرافه دغه نفر مستقیم دلته لیکلي دي. را به شو د مثالو انواع به یې وګورو چې دغه نفر کوم رقم مثالونه ورکړي دي. ما درته وویل چې په د اول پاراګراف نه وروسته تاسو کوشش وکړئ چې کله هم سټوري نوشته کوئ باید وروسته د هغه نه تاسو یو څه مثالونه ورکړئ چې تاسو څه شی کړي دي. مثلا 2 نفر ویلي چې my personal literary project have involved some combination of these subjects for the oral section of my comprehensive exam. مثلا دوی ویلي دي چې اول یې دغه ویلي دي چې په څه شي کې تخصص کوم یا په کوم برخه کې دی مهارت لري صحیح شو دا یې ورته وویلې بیا په دغه ځای کې دغه خپل هغه تخصص چې ورته ویلی په دغه ځای کې دا ورته په ثبوت رسولی دی دا یې ورته ویلي دي چې وروسته یې دغه نفر چې کړي دي مثلا دا یې ویلي دي چې for the oral section of my comprehensive exam I specialized in the 19th century novel by and about women. مثلا هغه مستقیم وویلې چې په کوم سبجیکټ یا په کوم مسلک کې مهارت لري وروسته دغه نه راغلی دی دا یو مثال ورڅخه ورکړی دی صحیح شو. را به شو یو بل به وګورو in my studies toward the doctoral studies مثلا دو د فیوچر پلان یې ورته ویلی ما درته ویلي وو چې په آخري پاراګراف کې تاسو خپل هغه فیوچر پلان یا د آینده مطلب ورته ووایئ. مثلا دوی ویلي دي چې in my studies toward a doctoral degree I hope to examine more closely in relationship between high and folk literature. مثلا دوی ویلي چې کله تاسو ما ډکتورا ته قبول کړئ یا زه ډکتورا شروع کړم زه غواړم په چیش باندې تمرکز وکړم. دا یو. بیا یې دلته یو مختصر پلان یې ورته وړاندې کړی دی چې in my junior year and private studies in Anglo-Saxon language and literature have caused me to consider the question with the division between دلته بیا تللی دی د تیر تاریخ ته چې کله د د لیسانس یا د ماسترۍ په دوره کې مطالعات کړي دي په کوم شي باندې تمرکز کړی نو دغه ده ته دغه خپل د ډکتورا دورې ته یو ثبوت ورکړی مثلا دلته چې کوم شی ویلي دي دغه دپاره یو ایویډنس ورکړی دی چې یعنې ما تیر هم په تیر وخت کې مې هم داسې شی کړي دي نو د دې په خاطر باندې دا د ما د ډکتورا سره ربط لري. مثلا که چیرې تاسو وایئ چې زه غواړم چې د زراعت په انکشاف کې ډکتورا وکړم او بیا د هغه دپاره ایویډنس ورکړئ چې مثلا ما په 5 مملکتو کې د زراعت په انکشاف کې کار کړی دی د مثلا د زراعت د مامورینو په ظرفیت په لوړولو کې د زراعت د کارمندانو په حساب په ظرفیت سازۍ کې د ترویج د مامورینو سره مې کار کړی مختلف شیان ورته ووایئ چې هغه د تاسو ډکتورا درته حمایت کړلی شي.
د آینده دپاره دغه نفر مشخص مثلا دلې ویلي دي چې in terms of career I see myself teaching literature. مثلا د آینده دپاره ویلي دي چې د په راتلونکي کې یعنې وروسته د ډاکټرا نه وروسته د دورې د ختم نه زه خپل ځان د انګلیسي ادبیاتو د استاد په حیث باندې د یو منتقد لیکوال په حیث باندې وینم and going into editing and publishing poetry او د شعرونو په تدوین لیکلو او په تغییر کې هغه خپل آینده ویني. مثلا د دو په خاطر باندې که چیرې تاسو دغه اول پاراګراف ته راشئ دو نفر ویلي چې زه انګلیسي ادبیات او امریکایي ادبیات ویم نو دغه راشئ اوس فیوچر پلان یې وګورئ د دو چې in terms of career I see myself teaching literature یعنې وروسته د دغو شیانو د زده کولو نه دا خپل ځان د یو استاد په حیث باندې ویني. writing criticism صحیح شو. نو په همدغه رقم باندې تاسو کړلی شئ هغه خپل پرسنل سټیټمنټ نوشته کړئ یا د پردو پوهنتون د ویب سایټ ته راشئ او تاسو دا وګورئ او را به شو ټمپلیټ ته. ما د ټمپلیټ درته وویل چې تاسو په ټمپلیټ کې په معمول شکل باندې تاسو دو نفر نوم لیکلی دی او last name یې لیکلی دی عنوان یې ورکړی پرسنل سټیټمنټ او دغه هغه د پوهنتون نوم نوشته کړی دی او د ډیګري اوبجیکټیو یې ورته لیکلی چې MPH یعنې ماسټري په پبلیک هیلث کې. صحیح شو. نو فکر وکړئ تاسو هاروارد پوهنتون ته اپلای کړئ دغه به خپل نوم نوشته کړه عنوان به ورکړئ پرسنل سټیټمنټ او په دغه ځای کې به ورته نوشته کړئ چې د هاروارد پوهنتون کوم سکول یا کوم هغه انسټیټیوټ یې. صحیح شو. او په دغه ځای کې به ورته نوشته کړئ د ډیګري اوبجیکټیو څه شی دی مثلا MPH MSc په انوایرمنټل هیلث کې یا مثلا په PhD په پبلیک هیلث کې یا په هر شي کې چې لیکئ دا به ورته ولیکئ. بیا به راشئ هستي به وروسته د هغه نه خپل پاراګرافونه د دو نفر مثلا 2 پاراګرافه هم درې صفحې شوي نو تعداد د پاراګرافونو ډېر دی. د پوهنتون ته وګورئ چې پوهنتون ته څومره پورې اجازه درکوي تاسو کړلی شئ په همغه رقم باندې هغه خپله هغه ورته جوړه کړئ خپله پرسنل سټیټمنټ هم ورته جوړ کړئ. نو ښه چانس تاسو کړلی شئ نور په مشخص ډول باندې مثالونه وګورئ د پوهنتونو په ویب سایټو کې وګورئ هدم په یاد وي په مختصر ډول باندې چې پرسنل سټیټمنټ ډېر مشخص رول لري چې څنګه تاسو کړلی شئ د ځان دپاره بورس پیدا کړئ او څنګه تاسو پوهنتون ومنئ. ښه چانس.